د ننګرهار تورخم ښارګوټي کې د سبزی میوو او بیلابیلو توکو بار 1500 لارۍ درول شوي او پاکستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه ولایت ګمرک مسولین وایي پاکستان دغه موټرې د افغانستان او پاکستاني چارواکو له لوري د شوي هوکړې له مخې ټي ډي کارت او ویزې د نشټوالي له امله درول شوي دي. دوی زیاتوي د پاکستان لوري سره یې خبرې روانې دي ترڅو د تازه سبزیو او میوو لاریو ته چې خراب نشي پاکستان لوري ته د تګ زمینه برابر کړي. 1500 موټر به ولاړی چې هغه ټي ډي کارت نه لري، په مالونه باندې بار دی، په دې کې سوزیم شته، په دې کې معدني مواد هم شته. دا خبر مو سره کړې ده چې کوم موټر اوس تیار ولاړ دی، بار دی، هغه خو د خالي کېدو امکانات کې چیرې وي محدود وي، هغه خرابېږي، هغه اکثریت کې دي سره الفساد مالونه دي. نو که چیرې دغه موټرو ته په هغه پخواني رقم باندې اجازه ورکول سي، نو دوی هم دا خبر کړی دی چې موږ به د لوړ مقاماتو نه حال واخلو، که چیرې هغه اجازه راکړه بیا به انشاءالله. د ننګرهار ګمرک ریاست مسولین وایي د پاکستاني لوري د دې پریکړې په غبرګون کې دوی هم ورته عمل کړی او هیڅ پاکستاني موټر ته چې د ټي ډي کارت او ویزه ونه لري د ډیورن فرضي کرښې دې لوري ته د راوښتو اجازه نه ورکوي. د سبزی او میوو کاروباریان او سوداګر بیا وایي پاکستان تل په یوه او بله پلمه د تورخم دروازه د دوی پر مخ تړي چې له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان اوړي. هر کال زموږ د میوو او د سبزی موسم را رسیږي، پاکستان یو نوه بانه موږ ته جوړوي تر څو چې زموږ تجاران متضرر شي. په حدود د 50-60 موټرو کې چې راوګرځېدل دلته هغه خپلې پیسې هم ونه کړلې او تجاران ټول متضرر شو. په کورونو پیسې باندې سوداګرو ته زیان اوښتی ده. دا خو سر الفساد مالونه دي، دا چې په وخت زمان هغه خپل بازار ته ونه رسېږي طبعا دا تاوان کوي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مسولین دواړو لورو ته د سلګونو بارو لاریو د درېدو او افغان سوداګرو ته په میلیونو افغانیو د زیان اوښتو د خبرې ترڅنګ د ټي ډي کارت او پاکستاني ویزې اخیستل خورا پیچلې مسله بولي او له پاکستاني او افغان چارواکو غواړي چې د دغې ستونزې د حل په پار دي د ډیورن لاین په صفري نقطو کې د ټي ډي کارت د اخیستلو زمینه برابره کړي. متاسفانه چې دغه ټریډ جواز چې دی لږ دا پروسه چې دی لږ سخت دی، ځکه چې اوس موټروانان نابلد دي چې سفارتونو کې به ګرځي یا قونسلګریانو کې به ګرځي. نو که دا چېرته دواړه حکومتونه په دغه صفري نقاطو کې دغه ټریډ سرټیفیکیټ دپاره دی نمایندګیانې خلاصې کړي، که دی په اوس په تورخم کې ماته چې اندازه شته 500 ګاډي نه زیات افغانستان طرف ته دا فروټ او میوه او داسې ډېر اجناس ته چې دا ولاړه دا خرابېږي. د ننګرهار ګمرک رئیس بیا د سوداګریزو موټرو څښتنانو ته دغې هوکړې ته د درناوي په موخه د ټي ډي کارت د اخیستلو سپارښتنه کوي او د ستونزو څخه د خلاصون په موخه یې غوره لار یادوي. پاسپورټي ټولو شرکتونو ته متمخ حال ورکړی دی چې تاسو کوشش وکړئ پاسپورت ته ویزا، که پاسپورت ته ویزا نشئ کولی نو دغه ټي ډي کارت چې دی دا دوی دپاره یو بهترین شی دی چې دوی کولی شي د پاکستان هرې نقطې ته په هغه باندې ولاړ شي. نو دغه ټي ډي کارت د ځان دپاره واخلي تر څو د خلکو مشکلات هم حلي او د موټروانانو او ترانسپورټ والا د خلکو مشکلات هم ورسره حلي. نو بعضې موټروانانو موټر اخیستی دي، نو بعضې نور هم کار په جریان کې دی اخته دي انشاءالله. خو دلته سوداګر د سبزی او میوو کاروباریان بیا پاکستان ګرم بولي او زیاتوي چې تل د افغانستان د میوو او سبزیو د حاصلاتو پر مهال په یوه او بله پلمه لار بندوي او د سیاسي موخو لپاره هم له دغې لارې وخت ناوخت د فشار د وسیلې په توګه ګټه پورته کوي. دوی د پاکستاني او افغان چارواکو غواړي چې سوداګري دې له سیاسته جلا کړي. ټي ډي کارت هغه سند دی کوم چې افغان سوداګریزو لاریو ته په افغانستان کې د پاکستان د سفارت او استازولیو له لوري او پاکستاني لاریو ته بیا په پاکستان کې د افغان سفارت او استازولیو له لوري ورکول کیږي، کوم چې په ډیورن فرضي کرښه د اوښتو او راوښتو اجازه لیک پرې ترلاسه کیږي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.